وای ورځ په مدینه منوره کې په یو کوڅه کې یوه ښځه پرته وه وای صحابه ویلې چې دا ښځه څوک ده نبي صلی الله علیه وسلم صحابه راټول ورته ویلې چې دا چا وژلې ده او دا څوک ده وای صحابه غلي یو چا دغه کو چې دا چا وژلې ده اخر د مجلس په اخر کې یو لوند صحابي پاسېده او ویلې چې ما د رسول الله خواله ورولئ وای صحابه راوسته د رسول الله خواله ورته ویلې چې یا رسول الله دا ښځه ما وژلې ده نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ته خو ړوند یې تا ولې دا ښځه ووژله وای یا رسول الله خبرې ته غوږ کېږده وای دا زما امي ولده وه زما وینځه وه دی به ما ته جامې راغوستلې او زه ړوند یم ما له به طعام خوراک راکو به یې ویلې چې ولیه منها ولدین مثل اللؤلؤتین او د دې ښځې نه زما دوه بچي دي او داسې بچي مې دي لکه ملغلرې ښایسته ښایسته بچي مې دي د دې زنانه نه نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې د الله بنده ولې دې مړه کړله به دې ویلې چې یا رسول الله خبرې ته غوږ کېږده ولکنها تسب محمده دې زنانه به یا رسول الله تا ته کنځلې کولې کله چې به کور ته لاړم دې به داسې ویلې محمد داسې دی محمد داسې دی بېګا چې وایي زه کور ته لاړم یا رسول الله دې تا ته کنځلې وکړلې وایي ما ویلې چې زه هسې مړوند یم زه به درته څه وکړم خو زه د شپې به درسره ګورم وایي کله چې ماښام شو او شپه شوله وایي ما سیخ د ځان سره راواخېسته او د بستره کې مې د ځان سره کېښوده وایي کله چې دا ښه اوده شوله او وخڼېدله ما ورته غږ وکړ دا رایښه نه شوله وایي سیخ مې راواخېسته او په دې سینه مې ورکېښوده او بل روایت کې راغلی چې په دې زړه مې ورکېښوده او بیا ورزور مې که تر دې پورې چې د ملا د هډوکې چغار مې ونه واورېده کله چې مې دسا ویستله او ښایخه مې کړله وای د هغې نه پس مې په دې ړندو سترګو باندې ونیوله د پښۍ نه او راکش مې کړه دې کوڅې ته یا رسول الله په تا مې غیرت کړی دی که ته مې اوس وژنې او که پرېږدی مې وایي نبي صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه د دې نه بعد چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم بېعزتي وکړله فدمه هدر د دې وینه توت ده دا ړوند صحابي دی او په نبي صلی الله علیه وسلم یې داسې غیرت وکړو چې هغه خپله محبوبه وینځه او ښځه هغه د رسول الله نه قربان کړله که موږ او تاسې وې د رسول بېعزتي کېږي په لارې اودي و پراتي و په دې کې اخته یو چې یاره بچو د سیر وړه وګټو من د سیر وړو ګټو لپاره نیو پیدا من دې لپاره پیدا یو چې د الله بندګي وکړو د الله په لار کې جهاد وکړو د رسول بېعزتي چې څوک یې د هغې نه